عموماً پدې میاش کې د ازبرګ میاش کې خلق زکات غواړي او خلق زکات ورکوي نو پدې نسبت باندې د زکات د بیان د تکو سرنګ چې منځ فرض دی که چاونکه غاړه بند ده الله به تپوس کوي او روزه چې څنګه فرض ده که چاوننی ولد الله مجرم دی خلق وته روزه خور وای منځ چې نه کوي بیلمازه وته وای دغه رنګ زکات چې په کوم مسلمان باندې فرض دی دی بخامخا زکات ورکوي او که زکات یې ورنکړه الله مجرم دی خلاصي نشتا خامخا به الله دل سزا ورکوي یو خدای الله رحم هغه جدا خبره ده خدا قانون او د قاعده مطابق باندې دی بخامخا د رب العالمین د سزا لاندې راځي زکات لکه د مانځه غوندې اهمیت لري منځ د بدن عبادت ته او زکات د مال رب العالمین په قرآن شریف کې 22 کرته زکات او منځ یو ځای ذکر کړی دي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة بیا وی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة 22 کرته یو ظلمنا چې اے بندگانو د منځ پابندیو کې او په مال کې د الله حق ورکړي چې هغه ته زکات وایي د نبی علیہ السلام مبارک د مدینه د هجرت نمخ کې زکات فرض شوی مدینه ته لا حضور پاک هجرت نو کړی چې د زکات فرضیت راغلی خو د زکات مسائل دا لا نور راغلی چې زکات بچاله ورکه په څومره مال کې به زکات ورکه او طریقه به څنګه د ورکولو دا چې کله نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو د هجرت په دویم کال باندې داغه مصارف چې چاله به ورکه چاله به نه ورکه داغه نصاب چې څومره مال کې به زکات ورکه څومره مال کې به نه ورکه ګړو کې به څومره ورکه چیلو کې به څومره ورکه او خانو کې به څومره ورکه او دارنګ نقد مال کې او پزمکو کې به څومره ورکه دا د هجرت په دویم کال باندې دا تفصیلات رالل رسول الله مبارک صحابه او تورول او صحابه په فورا عمل شروع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی زکات پل دی پل دی اسلام او د جنت پل دی لکه څنګه یو سړی په پل پوریوځي او که پل نه نو دی تلی نشي دغه رنګه چې زکات ته ورکا نو ته پولیس ورات باندې نیک به جنت ته ځي که زکات ته ورنکا نو په پولیس ورات لل دی نشته لاندې دوزخ کې به پریوځي بل لار جنت تشتنه بغیر د پل نه د سویرات نه بل لار نشته دی د جهنم د پاسه دا پول دی نو کدی ورکه خو پوری بوزه کدی ورنکه نو بیا به دوزخ ته دی دویم حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فرمایي چې زکات سره به مال پاک شي او که زکات تی ورنکه نو مال به پلید پاتی خرونو مثال داسې دی که یو ډیګی ده یا یو کولر دی پاغې کې اوبه پرتې دي ستا دسکو او هغه کې یو لوټه پلیته اوبه ور واچولې لس لوټې پکې پاکې دي او یو لوټه دی پلیته ور واچولې ټولې پلیته شوې یا یو ډیګی ده پاغې کې 15000 بورقې اوبه پاکې دي یو بورقه دی پلیته ور واچوله ټولې پلیته شوې بیا د سکو قابل نه خېټه بدله خرابای وجود ته بدله نقصان درکې یا مثلا په دې گاډي کې خلک پټرول اچي نو چې صفا پټرولي دا گاډي پزي خو کدی پټرول سره دی یو لوټه د خاورو تیل ور واچول 6 لیټر د پټرول ور واچول او یو لوټه دی پکې د خاورو تیل یو بل پکې ور واچولې او یا دی پکې مثلا شات ور واچول ځه یو لوټه نو دا گاډي بیا سفر نه کوي در در بکیل تب نقصان به ولاړی مشندري به خرابای ملاوت پکې راغی کم سیز باندې چې گاډي چلیږي هغه شی د ګندک هغه د خراب کو د قرنګ زمونږ د انسان او زمونږ د مسلمان دین دا پر عبادتو چلیږي نو تاغه عبادت ګندک کړل تاغه مال خراب کو مال د پاک نه کو رسول الله مبارک فرمایي چې زکات ته ورکه باقی مال د پاک پاتې شو چې ور دې نه کو باقی مال د پلیت پاتې شو او یو حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ کم انسان چې په خپل مال کې زکات نه ورکړي ردی نه الله یو وجدها جوړ کی داسې اجدها به جوړ کی چې په سر باندې به دلته دو داغي د هیبت شکل به وي
لکه څلور سترګې بخکاری او سر به گنجی وی گنجی د هیبت لپاره چې دا په انسان هیبت راولي او دا اجدها با دل په دې غاړه کې ورواچي او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی دا دواړه شونډ دا وخت کې نه دي په دې بوله چکونه لګي دی وخت کې لبم ټک ورکي او دی وخت کې لبم ټک ورکي دی غاړه کې پرته ده خبرې به وسره لابیا لیکي سبا وای انا مالوکا دستا مالما انا کنزوکا دستا خزانه ما اغه مال او خزانه چې د جمع کولم اوس ټینګ شراته زکات نه ورکاو پما کې تا زکات نه ورکاو او د الله حق نه ورکاو نو زاغ مال و خزانه د دوالو جهانو سردار فرمایا یاخذ بالهمته دا دوالو وخکی بتینی سی او پدی به ټک ور کوي او چکونه په لګي نو چې مارم د خیرت مار شو او د الله د عذاب مار شو دا غي زهر بسونه خطرناکي او سوزش او توبه سمره زیاتی مون خلق مال جمع کو د خدای حق پکې نه ورکو زکات د الله حق دی دا به ورکه دا نه ورکو دا مال چا د پاره دا مال ګټو دا د بچو د پاره دا د نوسو د پاره قسم دې کدا بچو نوسی دې پکار راشي قسم دې کدا بچو نوسی او دا کل وسی دې پکار راشي ځان لا خیرت م برباد وا قبر کې با zarar تاتای ګروز بتاله را برول کېږي او وخت کې بستا چې چلی کېږي دا بچی ستا په خیرت کې نه پکاريږي دا بچی تار دوزخ نه او دا غمار د عذاب نه نشي بچ کوله زمونږ د خلکو یو سوچ ته مونږ دا وایو چیرې دا زکات او دا مال ما ورکا مونږ ته اصل کې جنت رستو دی او خدای مونږ ته رستو دی او دنیا را ته مخ کې ده بس مونږ الله نه خوشاله بچي خوشاله کدا زکات ورکم دا بچی به منار شي کدا زکات ورکم دا خزه به منار شي الله خوشاله شو دا الله رسول خوشاله شو خدای او رسول خوشاله کا نو مال او دولت چا بیان خو الله او د الله پروردگار سره دی الله سره دی تا به خدای چرم غریب نه کیونه به خدای پاک فقیر کیونه به الله ملنګ کی دله به خدای درکای زکات متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات وی سود چې سو کوي دا غمال به هلاکیږي او بربادیږي به برکت نه پکې نه زکات صدقه چې سو پر کوي مال به زیاتیږي مونږ وایو دا زکات امر کمال کم شو الله وی نیک بخت نه کمیږي مال ګوره زیاتیږي ورکړه مال دې زیاتیږي دا کمیږي نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې تاسو مونږ ورته عثمان غنی وایو واقعي غنی مالدارو مال ور سره دی لیکن مال زیاتیږي پس صدقه ور کوي زکات ور کوي نو مال زیاتیږي مدینه منوره ته چې کله رسول الله مبارک هجرت وکړ صحابه ور سره لاړل نو د مدینه او په مالګي جنوي یو سو کویان پکې خواګو باقی ټول کویان او بد مالګي جنوي او هغه کم کویان چې خواګو نو هغه کې یو کوی داسې چې داغه وبړې مزیدار او خلکو به ته وبرولې خواغه د يهوديانو د یو يهودي په قبضه کې نو يهودي چې وکاله غختل نو خلکو له به وبو ورکول او چې کله به زړه نو به نه ورکول مسلمانانو ته تکلیفو هغه باغ سمشتا بیر روما وته وي د مسجد قبلتین سره داسې خوا کې یو باغچه ده او په هغه مزرعه ده باغچه ده یو کجورو بوټیم پکې دي د انګورم پکې دي هغه کې دنه غکوي دي زه په خپل ورغلې مس حکومت څوک نه پریدي پابندي په لګولې ده او مخ کې زه ورغلې موردن نشوم لوی کوي دي نو يهودي چې باز د چا خوا څوک به خوا غله به او ورکول چې څوک به خوا نو به نه ورکول نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایلی څوک بدا کوي والی د جنت په مقابله کې الله بوله جنت ورکي حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا اللہ رسول دا کار بزوکم لاړه يهودي ته وی دا کوي را باندې خرڅ کا هغه وی چې دا کوي خټول نه خرڅوم نیم به باندې خرڅ کا پیسې ولا دا ټول کوي مقرر کړي لکه دا ټول کوي چې څومره قیمت او اقم را قیمت براکه خو نیم د باندې خرڅو
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی ذرا جنت سودا کوم ارسو پیسے چې غواړي درکوم ډېره ښه د نیم کوې را باندې خرڅ کا نیم یې ترې واغېسته چې څنګه یې نیم واغېسته حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغی نبی علیہ السلام ته ویل چې صاحب نیم کوې مې واغېسته او دا نیم کوې زما نه دی نه زما د بچو دا د مسلمانانو دپاره صدقه دی یهودي ته وی یو ورځ به ته تو براوباسې یو ورځ به زه براوباسم نیم ستا او نیم زما بیا بل ورځ به زما نمبري ته به نه راځې زه به وبراوباسم ورپسې ورځ به بیا ستا نمبري زه به نه درځم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په هغه خپله عیسه کې اعلان وکړ چې زما کومه ورځ ده نو چې څومره مسلمانان دي ټول راځئ او بغیر د پیسو نه د کوي نو بوړئ یهودي خو به خرڅولې نو بیا به خلک د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په هغه نمبر کې راتلل اوبه به وړي او منګي او مشکونه به وړل د یهودي پر ورځ څوک راتلل نه چې د هغه کومه ورځ یهودي وی دا مې څه غلطي وکړه ما خو نیم خرڅ که اخو هغه خیراتی که نو زه خو په بیه خرڅوم او د هغه د هغې نه خلک خیراتی وړي نو بس خلک ځان د مشکونه او منګي ډکوي نو حضرت عثمان صاحب ته وی دا وکړه چې دا نیم رانه باقي موال دا م خرڅوم وی راوړه هغه م ترې واخېسته او بیا اعلان وکړه وی دا م د مسلمانانو دپاره وقف د دواړو جهانو مبارک سردارو فرمایل ای عثمانه ډېره قیمتي سودا دې وکړه او د دې زمانې بخیل بسوي اوهو نیک بخته بلا روپۍ ده نه لاړی بلا دولت ته نه لاړ په دې خو ستا بلا اوخان کېدل په دې خو دې بلا مریان کېدل په دې خو دې د دنیا نور عشرتونه او عیشونه کېدل دا دې څه وکړل شیطان خدا چکرې لګی نبی علیہ السلام فرمایي عثمان ډېره بهترینه سودا دې وکړه دا سودا کومه ده دا کوی خو معمولي شی دی دونه پیسه پې نه ځي جنت دپاره خلک څونه منډې تړلی وي منځونه به کې لا پته نه لګي قبلي که نه قبلي زکات به ورکې لا پته نه لګي چې خدای قبلي که نه قبلي حج به کې لا پته نه لګي قبلي که نه قبلي د ګناه نه به ځان ساتې څه پته لګي چې الله او خاتمې دې څه پته لګي چې خاتمه به دې څنګه دا ټول موږ څه دپاره کوو جنت دپاره دا څونه اعمال چې موږ لګیا جنت دپاره کوو نو جنت په څومره لوی محنت ګټلی کېږي حضرت عثمان ته رسول الله مبارک فرمایي عثمانه سودا دې ډېره قیمتي وکړه اسینګه الله د دې کوي په بدل کې تاله جنت درکړه مبارک دې شي دا نفلي صدقه او زکات نو ګورئ د نفلي صدقې قیمت د زکات ته ډېر لاندې دی نو چې په نفلي صدقه رب العالمین یو انسان له جنت ورکوي هغه قیمتي جنت چې سړی اتیا کاله محنت ولا کوي بیا هم لا شک دی او یا کاله محنت ولا کوي بیا هم لا شک دی او د ګناهونو نه ځان ساتي بیا هم لا پته نه لګي جنت به وګټم که به ونه ګټم په نفلي صدقه خدای درکوي نو چې په نفلي صدقه الله درکوي نو زکات او یا چنده د هغې نه زیات دی په هغې به خدای درکوي که به نه درکوي کم سړی چې به نوی مسلمان شو نوی حضور پاک مبارک به د هغه ډېر زیات خیال ساته دې لپاره چې دی واپس چته خپل دین ته کفر ته لاړ نه شي پرې چې لږ مضبوط شي هغې ته به مؤلفة القلوب وي هغې ته به مالونه م ورکول هغې ته به زکاتونه م ورکول هغې ته به صدقې م ورکولې چې په دې دین کې کلک شي او پخته شي چې یو ځل به پخته شو بس بیا به کلک و یو سړی نبی مسلمان شو راغی مدینې شریفې ته چې راغی مسلمان شو نبی علیہ السلام سره کېناسته وی د الله رسوله زما یو باغ دی د هغې باغ په ګاونډ کې د فلان کې صحابي باغ دی نو زما د هغه پوله کږه ده نو د هغه یو لس بوټي که دې ماله واغېشتل نو زما د هغه پوله به نیغه شي زه دیوال وام د خپل باغ ته نو دیوال به مې نیغ شي لس بوټي د هغه نه راله که خیراتي یې لو که په پیسو څه چلو کا او مهرباني وکړه دا لس بوټي د دغه صحابي نه وغواړه زما دیوال به نیغ شي چونکې دی نوی مسلمانو او علیه السلام به د نوی مسلمان خیال ساته قدر به کو نه هغه بل صحابي راغوښته هغه صحابي بوډا دی سپینګیري خو پویول ګران کار دی که او کمزوري دماغ کمزوري سترګې کمزوري عقل کمزوري گزاره به ورسره کوي هغه یې راغوښته وی ستا په ګاونډ کې د دې سړي باغ دی وی وی پوله م کږه ده او لس بوټي دي که دا لس بوټي تا دله ورکړل نو ستا ورځ پوله به نیغ شي دیوال به م نیغ شي نو ته مهرباني وکړه دا لس بوټي دی دې ګاونډي له ورکړه هغه بوډا صحابي وی د الله رسوله حکم دی او که مشوره راکې وی نه حکم خو نه دی
مشوره در کوم. وی که حکم دی خو ور کوم، خو که مشوره را کې نو د مانړه کېږي نه ور کوم. د نبی علیہ السلام د حکم نه خو چا مخ نه جوړولې کړ. که مشوره را کې نو لمه نه غواړي نه ور کوم، او که حکم یې نو بیا خو بخلاصي نشته خامخا به ور کوم. نو نبی علیہ السلام ستا حق دی، حکم خو درته نشم کولی چې په زور یې درنه واله. بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایي وی ښه داسې کار وکړه پیسې به یې درله درکړم. د دې لسو بوټو چې څومره پیسې کېږي د دې ځمکې دا پیسې به درله درکړم، او دا دې مسلمان له ورکړه. مطلب دا دی چې هغه نبي مسلمان دی خوشحاله بشي، دې پیسې در کوم د خپل طرف نه. وی د الله رسول حکم کې اکه مشوره راکې. وی نه حکم خو نه کوم. یاره وی چې مشوره راکې نو نه خرڅوم، په پیسو هم نه خرڅوم. نبی علیہ السلام مبارک وته فرمایي وی ښه یو بله سودا کړ. یاره څه ښکلی پیغمبرو، څه په صحابه او په مسلمانانو مهربانه. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانانو باندې ډېر مهربانه. وی ښه داسې وکړه دا لس بوټي دله ورکړه، طالب الله جنت درکړي، زه دله ګوی کوم او ضمانت در کوم. زه نو د رسول الله مبارک نه غټ ضمانت بل کېدی شي نشي کېدی. لکه یو سړی چاته ځمکه خرڅه کړي انتقال ورپسې وخېږي، یا ځمکه خرڅه کړي رجسټري وکړي او اسټامپ ورپسې ولیکي، بس دا مضبوطه خبره شوه که. حضور پاک فرمایي زه ضمانت کوم ستا دپاره، زه ذموار یم د دې لسو بوټو په عوض کې به الله جنت درکړي، جنت کې به باغ درکړي، کور به هم درکړي. جنت په جنت کې باغ او جنت کې کور، ذمہ دار دی. هغه صحابي له غوندې سوچ وکړو یاره وی خدای داسې بېسه جنت راکړي خو نه ورکړو. بوډا سپین ګیرې دی هسې بېسه دی خدای راکړي جنت او نه ورکړو. نبی علیہ السلام بس غلی شو چې دې څنګه مجلس خور شي. یو بل صحابي راغی د دواړو جهانو سردار ته کېناست. وی د الله رسوله وی که دا سودا وله زه وکړم ماله به الله جنت راکړي، که زه دا بوډا په څه طریقه رضا کړم او لس بوټي د دې نوي مسلمان لوالم نو دا جنت به ماله الله راکړي، زما دپاره دا شی شته. وی او بلکل تاله به الله درکړي او تاله هم ضمانت در کوم، ځه په څه طریقه ته ول دا لس بوټي والا بالکل به الله جنت درکړي، جنت کې باغ به درکړي، جنت کې کور به درکړي. دې لاړ بوډا صحابي کور ته رسېدلې وخت یې دروازه وواله، بار یې راوویسته. چې راویویسته وی ما پیژنې؟ وی نه. وی د قبا فلان کې صحابي د قبا د علاقې مسجد قبا سره خوا کې چې کومه علاقه او تا ته په خطه فلان کې وی او وی تا ته پته چې په قبا کې زما یو باغ دی چې په هغې کې زر کجورې دي، 1000 زر د کجورو بوټي دي پکې. نو چې د کجورو زر بوټي دا باغ وسونه انګور پکې شته، قسم قسم میوې پکې شته، اعلی چینه اوبه پکې شته، او بالکل ستا باغ خو ډېر قیمتي باغ دی. د هغې خو ما ډېر صفتونه اورېدلي او بلا بوټي دي پکې او قسم قسم میوې دي او ډېر خشتر یې ساتلی دی. وی تا سره یو سودا کوم. هغه صحابي دی سپینګیري بوډا ته وایي وی څه سودا کې؟ وی دا لس بوټي ماله راکړه او دغه باغ ستا شو. هغه ته وی دا خبرې په سوچ کې د لسو بوټو په عوض کې د زرو بوټو باغ او هغه باغ چې خلکو کې مشهور دي، خلک یې صفتونه کوي، اوبه دي پکې اعلی او قسم قسم میوې دي پکې او چمنونه دي. په سوچ یې وی بالکل په سوچ یې کوم دغه لس بوټي ماله را دغه باغ تاله در کوم. وی ډېره ښه ما څه ویلي دي. بوډا بابا خوشحاله شو چې لس ورکوم د زرو بوټو باغ راته میلاویږي. وی شو خبره. راغی دا صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا هغه نبی مسلمان پې راوغوښته. وی صاحب سودا مې ورسره وکړه، دې لاړ شي او دا لس بوټي مې ته وله واغېستل د هغه سپینګیري صحابي نه او ځان له دې دیوال نیغ کړي. څنګه دې واغېستل؟ وی د الله رسوله په قبا کې چې زما د زرو بوټو کوم باغ دی هغه مې وله د هغې په بدل کې ورکړي. بس ویو شوه زما وعده کړې ده، لوز مې کړې دی د رسول الله مبارک د خولې نه چې خبره وځي هغه د الله خبره وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د شریعت خبره، د جنت خبره، د آخرت خبره چې د حضور پاک د مبارک خولې نه وځي دا الفاظ د رسول الله مبارک دي او دا د چا طرف نه راغلي دي؟ الله د طرف. الله زړه کې واچي د خولې د مبارک نه هغه الفاظ راوځي.
وی بالکل طالب الله جنت هم درکئی باغ بم پکې درکئی کور بم پکې درکئی. دا صحابي لاړه خپل باغ چې الته لاړه خزه ته دروازه والا اے خزه هغه وی ولې راځه کنه کو او دا بچی او خزه په باغ کې اوسېدل. اوسم په مدینه کې په باغونو کې دنه کورونه دنه پکې اوسېدل. وی روزه بارتا وی کور ته خپل باغ ته درانه روزه نیک بخت بار ولاړ چغه کې وی باغ می خرڅ کړی دی باغ می خرڅ کړ اوس پر دې دی اوس د نشم در داخله دی فورا روزه او بچی دې مرو باسه او چې کوم سامان دی هغه مرو باسه. نو صحابه وسوخ د درې پوزکی به دو درې سرمنه به منګي به داسې سامانونه خلونه که زمونږ د خلکو چې کم سامانونه وی خرڅ دې کنه یک بخت دا قیمتي با بے مشورې دې خرڅ کړ په 100 پیسو دې خرڅ کړ. وی بس نور خبره برستو کو خوشا بکړه کوډه دراواله بار روزه هغه خزه و صحابه ام صحابیه و صحابي دي تابعدار د خاون تابعدار دي بس فورا نه کډه کوډه راواغشتو بار وروته یې سړی په 100 پیسو دې خرڅ کړ. خزه خدا تپوس کوي کنه په 100 دې خرڅ کړ. وی د جنت په باغ میں بدل کړ بس میں بدل کړ د جنت په باغ میں بدل کړ. د رسول الله مبارک په ضمانت باندې د جنت په باغ خزه سوی د دې زمانه خزه ونو مخسر باندې بیرېخي یو سړی نو جنت لنور کارونه لګ دي مونږ بده کړو روجي بدینه ولې او تاسو ټوسو مخ به او بچي به مې سخوري او تب سخوري او دا مونږ بکم ځای کې اوسېګو او دا به سکیږي نه هغه د پیغمبر مرګري دا ایمان په خپل پیغمبرو دا غیر پیغمبر خبره دلیل او دلیل حجت چې صبر رسول الله مبارک په پاغي بدا ایمان دیتا وي. خدا وتسوي وی مبارک ته شخاوندا په جون کې بده ډیر تجارتونه او سوداګانې کړي ور دینه بهترین تجارت بده چرتم نه کړي ته د تجارت سالوي ختم روپې نن موږ نه ورکړو سالوي ختو کې ور روپې په شلو کې یومن دې د موږ نن سترګې خړې کړي غنمو سیزنم دې کړ د زکات بچا څومره ور کړي شلو کې یومن ته موږ سترګې خړې کړي سلويختو کې یو روپے ته موږ سترګې خړې کړې دي وینا د چا ده د الله ولې الله خپکه دا رب د خپکولو ذات دی دا مال خود الله ذات ترکي هغه الله دل درکي کمیږي بنا ډول سوداګانی دي دنیا کې بم بدل درکي آخرت کې بم بدل درکي. دا سنه چې دنیا کې بني او آخرت کې بي یا آخرت کې بني او په دنیا کې بي ډبل به درکي. حضرت داؤد علیه السلام دا الله نه سوال وکړ وی الله ما تا غتل او خای چې کم دا حساب کتاب په میدان کې پرته د وزن پکې تلو خیر میزان او خای نه الله وتو خول نو چې وی خولا نو دې بهوش را پرې وته په جاړه شو ولې جاړي او هو دا خودمره غټه ده یو چابړی دونه غټته چې کدا ټول اسمانونو زمکه پکې واچې په یو ګټ کې به پراتی الله دا به زمون په عمل څنګه ډکیږي دون عمل خو زمون نشته چې دا په ډکش ټول کائنات ګټ کې ځایږي نو زمون عمل کم دي دومره چې دا تلو په ډکشي. رب العالمین او فرمایل اے داوود چې زه غوالم په یو کجورم ډکول شم یو غوالم په یو کجورم او دا کجوره څنګه ډکای نو رسول الله مبارک فرمایي وی چې څوک صدقه ورکی په خلاص باندې دا الله د رضا ده پاره یو د کجوره ورکی ویزه ولا غټوم دې ولا غټکم او که چرته یو انسان یو رکوټ د اسپ یو بچي ورکا د الله د رضا د پاره د خدای په لار کې نو دا مولا ز غټوم د یوې کجورې نه ولا د احد غر جوړو دا ولا زیاتوم. او قرآن شریف په گواه دی زره ترزان نه ویم قرآن شریف گواه دی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وید الله پلار کې جو څوک صدقه ور کوي نفلی یا فرضی نه نفلی ثواب نه د فرضی بیا زیاته فرضی زکات شو دا سه مثال دی لکه د غنم دانه چې دیو کرلا د دینه او بوټي روزي په یو یو وږي کې سلسل دانی وي د یوې دانی نه او سو جوړې شوی یبیاو په وسو بدل بلکې چې اخلاص ته زیاتو نو والله يضاعف لمن يشاء قرآن وای والله يضاعف لمن يشاء
الله وی چې د دینم زیاتو ما د یو دانې نه 200 بلکې د دینم زیات بدل ورکو. یا مسلمان ولی خاموشه بیا دې زړه ولې نه کېږي چې دنیا کې هم خدای درکوي او آخرت کې هم خدای درکوي، ولې په بیا خاموشه؟ بدل خدای نه پرېږدي. غیرتي سړی بدل په دنیا کې نه پرېږدي. وی د ما سره ښه کړي دي، یو وخت کې زه غیرتي ما، زه چې دره د بدل پرېږدم. نو انسان چې غیرتي انساني پردې بدل نه یری، نو الله نه لوی غیرتي ذات بل شته؟ ابه څنګه یې کوي؟ د بني اسرائیلو یوه ښځه وه په لاره روانه وه، چې په لاره روانه ده ماشوم بچی دی ورسره، یو ځنګل کې روانه ده، یو شرمخ دی هغه ولیدله پې حمله کړه. چې په دې ښځه دې شرمخ حمله وکړه، ښځه خو یریدونکې شی منډه کړه. دې ښځه چې منډه کړه یو ماشوم بچی او په ورونې کې تړلی دی لاندې پرېوت. شرمخ هغه ماشوم باندې حمله وکړه، هغه ماشوم بچی په خوله کې ونیو، هغه ورونی سره هغه جامو سره کلک ونیو او بچی وتښتاو. ښځې چغې کړې الله ته فریاد، یا الله ځکه ښځه کمزور یم دو چې بچی د دې پړوان د شرمخ ونیسي او ویې تښتئ او چرمخ یې چیر پار کړي، نو خلاصول یې خو امتې نه شي. نو اسانه خبره نه ده. الله دې مسلمان د داسې ازمایش نه وساتي. یا الله دا څه پروردګاره داسې دي. دې کې چې شرمخ ماشوم ونیو ویې تښتاو، دې کې یو سړی راغی، یو غیبي سړی راغی. هغه غیبي سړی چې څنګه راغی په دې شرمخ یې مضبوطه حمله وکړه، یو چغه پې وویسته، شرمخ ویرېد، بچی وغورځاو وتښتېد. هغه غیبي سړی دې ښځې ته ویل راشه دا ماشوم دې واله. ښځه راله، هغه ماشوم یې راوچت، خوشحاله شو چې خپل بچی ما پله واپس غېږ کې راغی. دا ښځه دې سړي ته وایي ته څوک یې؟ تا خو ما سره ډېره ښې کړه وه، د کوم ځای نه راغلې؟ یې څوک؟ ما له دې خپل ځیګر راکړه، خپل بچی دې ما ته واپس کړه، ته څوک یې؟ وایي زه د الله فرشته یم، ستا مدد له الله راولېږله. الله فرمایل چې زما یو بني آدم دی، یو زنانه ده، الا شابه مدد له به څوک دی؟ زه ستا مدد له الله راولېږله. او ولې؟ یو وخت کې تا ډوډۍ خوړه، کاسې نه دې نوړی اوچته کړه، اخري نوړی دی وه، بل څه نو. او چې خولې ته دې ورسوله دې کې سوالګري هلته اواز وکړه، خیر راوړی خدای مو بخه، سوالګري اواز وکړه، نو بل څه نو. نو تا هغه نوړی د خولې نه واپس راوویسته او هغه سوالګري له دې یوړه. الله وی زما د رضا دپاره د خپلې خولې نه نوړی راوستې او سوالګري له یې ورکړې ده، نن به زه د شرمخ د خولې نه نوړی راوباسم او دې ښځې له به یې واپس ورکړو. الله بدل چته پرېږدي. رسول الله مبارک فرمایي وی د ستاسو نه غیرتي، الله زما نه غیرتي. انسان چې غیرتي شي بدل نه پرېږدي. الله به څنګه بدل پرېږدي؟ صدقه ورکوه، یور به الله به زیاتوي، دنیا کې او په آخرت کې. سود مه کوه، مال به دې تباه کېږي. دا مو آیا او چې دلته کوم الفاظ دلته دقه ټکې وسه چې والله علیم خبیر، والله علیم خبیر. ګوره صدقه به پټه ورکې، الله وی زه ګوره په دې پوه یم، زه خبردار یم، ګوره زه خبردار یم، ګوره زه په خبر یم، ګوره دا مو وایه چې ما نه پټه ده، ما ته معلومه ده. ورکه صدقه، دنیا کې مال زیاتوم، آخرت کې دله مال زیات. انبیا او پیغمبرانو به بېل میلمه ډوډۍ نه خوړه، بې میلمه به ډوډۍ نه خوړه. حضرت ابراهیم علیه السلام بې میلمه ډوډۍ نه ده خوړله. او نن مونږ میلمه هلته صحیح کړو، غلې غوندې دروازې ته ننوځو، دروازه بنده کړو. ماشوم ته ورشه وګوره، هغه سړی لاړ او که شته؟ ماشوم لاړ شي او نه ته یې وګوره پناه شو که نه؟ شا شاته خو نه ګوري، نه پناه شو، نو بیا زر د دروازې نه بار راوړي. ابراهیم علیه السلام بې میلمه ډوډۍ نه ده خوړله. ورته پته وه چې میلمه سره ډوډۍ خوري، برکت به پکې پیدا کېږي. تر دې حده پورې چې کافر مسلمان منو، کافر به هم ځان سره کېده. یو ځل یو بوډا بابا میلمه کړ، ډوډۍ ته کېنه، بوډا بابا ته وایي وایا شروع کول الله په نوم، بسم الله وایا. بوډا وایي سر الله بسم الله، زه خو الله نه پېژنم. ښځه ما الله ته نه پېژنې، استاد میلمه ته میلمستوب ته کېنم، ډوډۍ در پاسه مټې ونیوه، وځه بار تاله زه ډوډۍ در شبه زه ما الله نه پېژنې او ته ما تاله ما سره ډوډۍ خورې. بوډۍ بارو شو،
چې وې شړ پیغمبر ته وحی کېږي فوراً ورته الله وحی راولېږل وی دا بوډا دی ولې وشړ وی الله ستا نوم نه پېژني تا نه پېژني خبر یو که ستا نوم نه پېژني ځکه مې وشړه اوهو بد دې وکړل سپینګیري بوډا دی سپینګیري دا 200 کالونه عمر زیات دی او ما ته کنزل کوي دا بوډا ما نه مني ځکه چې وایي چې خدای له شریک دی دا خدای ته کنزل شو کنه چې وایي خدای نشته دا خدای ته کنزل شو کنه نو ما ته کنزل کوي او ما په یو ډوډۍ نه یو نوړی نه بنده کړی رزق ورکوم جون ورکوم هوا ورکوم اوبه ورکوم صحت ورکوم او تا نن پوټې میلمه که یو نوړی ډوډۍ دې ورکوله نو فوراً دې وشړه ابراهیم علیه السلام فوراً لاړ سړی ولېږه بابا واپس بابا راشي شبه ډوډۍ معافي غواړم ما معاف وی وختي دې شړله ما اوس واپس وی ما خپل پروردګار وحی وکړله چې د 100 کاله تیر کړل او ما ته کنزل کوي او ما په یو نوړی نه ده بنده کړې او نن چې ستا میلمه شو نوړی دې پې بنده کړو وی ښه زما رب په ما دومره مهربان زه نه منم زه ولا شرک کوم او بیا هم واقع په ما دومره مهربانه دی ما د خپل رب سره میلاو که شم ما ورسره یو ځای که زه په دې رب ایمان راوړم الله مسلمان بوډا الله مسلمان مهمان نواز و انتهایی مهمان نواز نو یو ځل قحط راغی د ابراهیم علیه السلام په علاقه کې چې قحط راغی نو میلمانه به راتلل سنو نو بله یو لرې علاقه وه د تفسیر خازن لیکلي دي ښه یو لرې علاقه وه هلته کې رده یو دوست و نو هغه له بوجۍ ولېږله چاله یې ورکړه وایي ته لږ شه هغه ته ووایه چې دا د وړو ډکه کوه ماله راولېږه چې هغه بوجۍ هغه دوست ته ورسوله نو هغه وی چې ګوره ابراهیم علیه السلام تا ته مونږ بار بار وایو چې الله ته سوال وکړه قحط دی چې باران وکړي نو ته ګوره داسې هم نه کوې نو هغه بوجۍ کې ورته شګې واچولې نور یې ورته غږ ونه کړ وی دا یو سوال وی دا شګې ولې یو څه ورته ووایه چې څنګه ستا په علاقه کې غله نشته زمونږ علاقه هم د شګو ډکه ته د خدای پیغمبر الله ته سوال وکړه چې خدای باران وکړي سړي هغه د شګو بوجۍ راوړله او ابراهیم علیه السلام کرې کور کې کېښود او ورغې ابراهیم علیه السلام بارو وی وړه دې راوړل وی نه صاحب ولې وی شګو راله ډکه کړه چې ابراهیم علیه السلام له دا یو څه چې ته د الله پیغمبر خدای ته ولې سوال نه کوې چې قحط ختم شي زمونږ په علاقه کې دقه شګې دي غله نشته وی ښه زه الله دې پکې خیر کړي چې کور ته څنګه راغې کور کې میلمانه بیا ناست دي او بیبي یې لګیا ده ډوډۍ پخوي کور ته ننوت وي دا ډوډۍ څه نه پخوي وی دا وړو نه اوړه کم دی وی ستا هغه دوست رالیږلی دی اخه بیبي ته خو یې پته وه چې دوست پسې بوجۍ لیږلی ده که نه ستا هغه خلیل عربی کې دوست ته وایي هغه فلان کې دوست ته رالیږلی دی بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو وی نه ښځې دا زما هغې خلیل دوست نه دی رالیږلی دا زما بل خلیل دوست چې دی دا هغه رالیږلی ګوره روزي د چا په اختیار کې ده الله په اختیار د میلمه رزق خدای زمونږ پښتانه ګورې دا وایي خو یقین پې نه ساتي وی میلمه له خدای رزق د مخکې رالیږي داسې ده که نه ده ټول پښتانه دا وایي چې د میلمه رزق د مخکې نه راځي خو بیا هم نه ورکړو یو نیک سړی و او وایي چې د ما په ګاونډ کې په محله کې یو سړی او ښځه په جګړه شو وی دا د ما د مشاهدې خبره ده وایي وی دواړه سره ښځه خاوند په جګړه شو کور کې جګړې کېږي نو ښه په جګړه شو یو بل سره په وینا شو دې کې میلمه راغی دروازه والا دا خاوند راغی میلمه له چې وی کتل نږدې میلمه دی لرې بیټک کې کېنو او ښځه او دې خو په جګړه خو شور میلمه ونرېد میلمه په بیټک کې کېنو کور ته راغی ښځې ته وایي چې زما میلمه راغلی دی ولا ډوډۍ بندوبه ډوډۍ موډۍ ولا پخه کړه ښځه خو غوسه وه لرې شه تاله نه پخوم نو ستا میلمه له کوم ځای نه پخه اوس دې را سره جګړې کولې کنځل دې راته کول اوس را میلمه له ډوډۍ پخه که نه تاله پخوم نه دې میلمه له پخه نو ولا کټوې پخوم زه میلمه له دې پخپله پخوه سړی وي دا څه په غم وړی اوس خو که دا ډوډۍ میلمه ته کېنه د میلمه به څه وایي دا خو زما حیا دي بېعزته به شم لږ یې سوچ کړی دی چې زه خیر دی الله دې پکې خیر واچوي نو دا سړی لاړ خپل ګاونډ کرا یو ګاونډی له لاړی نیکه صالحه ګاونډی وه هغې ته یې وایي زما د ښځې طبیعت لږ ګډوډ دی
او زما یو میلمه راغلی دی، یو دوه ډوډۍ ولا پخې کو ترکاری ولا راغلی. هغه ډیره ښه ده، خو معمولی خبره ده. ډوډۍ به هم دله پخې کم او ترکاری به هم دله درکم. هېڅ فکر مه کوه، ستا کور والا دې خدای جوړوي. په دې سور کې شو راغی چې ځکه خیري کار وشو، میلمه ته خو به زما بېعزتي ونه شي. کور ته لاړ چې اوبه راوالي میلمه له، دوباره کور ته لاړ. چې کور ته څنګ ننوت، دا ښځه ورته په ژړا شو، ژاړي. او دې خاوند ته وایي چې ای سړیه ما معاف کا. خاوند ورته وایي اوس خو دنه زمری جوړه وه، په مانې غنې راتلې او زما میلمه له ډوډۍ هم نه پخې، اوس وایي ما معاف کا. څه چل شوی دی؟ وایي بس ته ما معاف که، نورې خبرې به درته وروسته کوم. داسې نه کېږي. ما ته ووایه چل څه دی؟ وایي نه به او نوره ژاړي. په سلګو سئ ښځې میلمه به وایي چې څه چل دی چې دا کور کې د ژړا آواز دی؟ ما پوهې که څه چل دی؟ وایي ته ما معاف که، نو هل درته وایم. وایي ښځه ما معاف کړې. څه چل دی؟ وایي چې تا ته مه وایي چې ډوډۍ دله نه پخوم او نه د میلمه له پخوم، او ته بار ووتې. نو زړه کې مې رحم راغی. وایي مې چې دا خو زما خاوند دی او کور خو مونږ جګړې کوو، کله به ما وایي او کله به ورته زه خبرې کوم. نو دا خاوند ولې دې میلمه ته رسوا کوم؟ ولې شرموم؟ نو لاړم بورچې خانې ته چې ډوډۍ والا پخوم. نو چې بورچې خانې ته لاړم، نو یو سپین ږیری سړی پکې ولاړ دی. اوږد لوړ دنګ سړی دی، سپینه ږیرې ده او لګیا دی زولی کې اوړه ده، بوجۍ نه رالي. اچھا او چې کوم ترکاری سیزونه دي هغه رالي لږ لږه او زولی کې اچوي، لکه د غلا غوندې. اوړه هم راچوي، هغه سیزونه هم راچوي. زه ویارېدم چې دا بوډا بابا مونږ سره څه کوي، دا څوک دی؟ او د اوړه هم رالي زولی کې اچوي او نور سامان هم زولی کې اچوي. دا څه مسله ده؟ نو زه د بورچې خانې نه رسته شم او چغې چې ته څوک یې چې ته منکر راغلي؟ دې خوا راشه، یېرېږم ته د الله فرشته. شکل مې د انسان دی، خو د الله فرشته. چې تا د خاوند ته وایي چې د دې ډوډۍ نه وه پخوم د میلمه له، نو خاوند دې لاړ هغه ګاونډی کړ، هغه ګاونډی لګیا ده او ستا د میلمه دپاره ډوډۍ پخوي. نو ستا په دې بوجۍ کې او په دې رزق کې چې د میلمه کوم حصه وه، هغه دې زه سوچتم چې لرې کم دی. دا د میلمه حصه وه، مخکې نه پکې الله دلی ښودی وه. اوړو کې هم د میلمه حصه وه او په دې ترکاری کې هم د میلمه حصه وه. نو تا خو میلمه ته سترګې خړې کړو، ګاونډی والا پخوي. نو ما ته الله حکم وکړو چې هغه زما حصه ترې رابار کړه وباسه. د میلمه له چې ما کوم حصه ورکړه چې رابار کا، نو زه ته هغه خپل حصه اخلم. اوس خو فرشتې اخو نیکان خلک وو، فرشتې به په سترګو لیدلې. اوس هم دا شی شته. څنګه دی؟ رزق کې برکت نشته. که شته پکې؟ نشته برکت، بالکل نشته. پخوا به 2 منه او 3 منه جیرب کول، 15 منه او 6 منه به کول، اوس 60 منه جیرب کوي. پخوا به جوار چې ته جیرب 3-4 منه کول، گنجان وږي به په دې دغه کې به خلکو راوړل، په دې کورو کې کورته. اوس 2 ځله فصل د جوارو کېږي، دومره وږي کوي. پخوا به چې ته تورې څومره جوار شو، ګوره پرون په لار راتلم دومره تورې په لاره کې پرتې اوږدې خټکو ته دې وګوره، هندوانو ته دې وګوره. رزق د ځمکې سر له راغې که رانغې راورسېد که نه؟ د الله د رسول وینا د ځمکې سر له راغې راوچت شو. میوو ته وګوره، بادرنګو ته ګوره، خټکو ته وګوره، بې موسمه سبزو ته ګوره او بې موسمه سامان ته ګوره. لیکن رښتیا ووایه مال ډېر دی، خمبې ډکې دي، بینکونه د سره ډک دي، دولت د سره ډک دی. هغه سکون، اطمینان، خوشحالي شته چې کومه مخکې وه نشته. که ته وایې یاره چې خوشحالي خو شته، نشته. دروغ مه وایه. اجرو کې به دا مشران ناستو، د نیمې شپې پورې ګپونه به یې لګول. تاسې وه که نه وه؟ اوس څوک ګپ ته اوزګار دی؟ ګپ کم دی. د اجرې دیوال به دی نو، اجرې به په ډاګه پرتې وې، بېغمه به یې خوب کوو. د کوټو دروازې، د کورونو دروازې به دې نه وې، بېغمه به دې خوب کوو. اوس د 5 جلندو نه بغیر خوب کولی شي؟ داسې اطمینان. او رښتیا وایه د تورنزو دې خلکو ته ویم، د بار دې مرګرو ته پته ولګي، د دې پول نه واله زما د یادو در ماشوم، د دې پول نه تر د ملکزو د پوله پورې د شپې به دې میدان کې د کندې په غاړه د خلک په کټونو کې بار پراتو کړه. کوزه کوکې پراتو. هر سړي به مازدیګر کټ واغېسته، د سیزو په ډاک کې، د میروزو په ډاک کې او د ملکانو د قطمین خیلو په دې ډاک کې دا خلک به په کټونو کې مازدیګر به هر چا ځان له بار ځای نیوه.
دا ټول د کندې دا میدان تر د کلي د یو سر نه بله سر پورې خلک به پوزکو کې په کټونو کې پراتو، خوشحاله ګپ شپ، کورونه به خالي پراتو. وایه هغه سکون اطمینان شته اوس؟ اوس چې معمولي غوندې پیشو ټس نارې کې چل ډر 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 هلته ډر 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 هلته ډر غله کم دي، اطمینان نشته، سکون نشته. او رښتیا ووایه بله خبره، زنانو به د جمعې پر ورځ جامې وینځلې، کم ځای به وینځلې؟ جامې چې به وینځلې کم ځای به وینځلې؟ کندې په غاړه. زنانو پیغلو جنکو به د دې کندې په غاړه خوټکوانې لګولي. تاسو ته خو پته ده ټیمان به د کندې په غاړه اور ورته بلاو او خوټکوانې به لګولو. چېرته هلک جینۍ ته کتلي یارانې غارانې پکې وې؟ نه اسم قسم دے لکان به پرتوګه ګرځیدل، صرف په کمیس کې به ګرځیدل، پرتوګ به لکانو ناچو، نه دا نخرې و نه دا قصې پسې وي. امن و اطمینان و سکون والا جندو، شملې به خوړې، ماسته به خوړل د سکون جندو. راشه نن وګوره برکت پر رزق قصه ته، نه جون کې برکت شته، نه په اولاد کې برکت شته، نه په مال کې برکت شته. ولې مونږ خدای ته شا کړی، د خدای رسول تم شا کړی دا، دین تم شا کړی دا. زکات د الله حق دی، مونږ ته ټیکس وایو، دا مونږ یو زیاتې غونډه شي ګڼو. زکات د الله حق دی، د مال حق دی، خامخا به ورکوي. کمیږي نه مال زیاتېږي. دا به نه وي چې مال به کم شي. هلکه زه خو نه یم، الله وایي که نه، د الله خبره دروغ کېدی شي؟ نه شي کېدی. صدقه خیرات چې چا ورکړی دی دا آیت نازل شو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وی هغې پورې به تاسو نیکی و نه ګټئ تر څو چې کم شی ستا خوښ یو بل لی ورکړي. په خپله د کم شی خوښ د بل له بیا ورکړي. مونږ کم خیرات ورکوو؟ لاول خو زکات او خیرات شته دی نه، او که کم ورکوو ګاونډي لکه نه د ګونډي ډکه غنم، بیکاره غنم. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په تسهیل المواعظ کې واقع لیکلې ده، یو ماشوم استاد له کیر راوړو. هغه استاد هغه ماشوم ته وایي چې لکه ته څنګه تاسو د کور نه خو بلا موده شو چې دلته امام شوی ما، اوسه پورې چې ته مال یو نوړی ډوډۍ نه راغلی، دا نن پکې کیر څنګه راغی؟ ماشومان خو هر څه وایي که نه، هغه خبره نه پټوي، رښتونی ماشوم وی دا سپي جوټه کړی نو مور مې وایي چې استاد یې لی یو ماشوم ته وایي ورشه پلار دی وګوره، او دوی ورته وایي چې نشته، او چې بار دی بابا مې وایي چې نشته. هغه رښتیا خبره کوي، وی دا سپي جوټه کړی او استاد یې له غوسه ورله هغه کاسې اوچته کړه او دیوال یې راوبروله. خدای م بې خو باسه چې سپي یې جوټه کړي نو مال یې راوړه. نو ماشوم په ژړا شو، نه چپ کېد. هغه بله کاسه بدله والم. وی نه که نه زما کاسه دې ماته کړه. نو کاسه ماته شو بله به والو که نه، دا سپي خو د ماشومان ساتي. وی نه دا خو زما د سپي د خوراک کاسه وه، لیکن ما سپي ته خوراک کې خدا دې راله ماته کړه. کاسه مغه د چې سپي ته پکې خوراک کېږدي او جوټه کړی مې سپي دی، نو هغه دې استاد یې له راولېږي. هغه مال به الله قبلوي چې کم مال ځان له خوښوي. حلال مال ورکا، پاکیزه او صفا ستره مال ورکا، نو الله قبلوي. پاک مال به الله قبلوي. نو خبره مې دې پورې کوله چې مال الله تعالی لورکا، نو چې دا آیت نازل شو چې کم شی ستا خوښي او بهترین شی وي، نو هغه الله په لار کې صدقه که الله قبلوي. نو یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، جلیل القدر صحابي دی، هغه راغی او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېد او د مدینه منورې د حضور پاک منبر ته مبارک ته مخامخ یو باغ بیرحا د هغې نوم په بخاري شریف کې حدیث دی، بیرحا یې نوم باغ پکې دننه یو کوی دی. اوس چې موجوده کما دروازه د باب فهد چې ورته وایي، غټه دروازه چې کومه لګېدلې باب فهد، په هغې چې ورننوځې او لږ غوندې ګز طرف ته لاړ شې نو 22 نمبر ګیټ دی. نو هغې ته چې لږ مخکې شي او ړومبی کمې برجې راځي، نو د هغه 2 برجو په منځ کې د هغه کوي نشان شته. اوس خو دې سنگ مرمر او جومات پخ کړی دی، خو د هغه کوي او نښه یې جوړه کړې نشان شته. دقه ځای دا باغ و پکې کیو او رسول الله مبارک براتله د هغې نه به وبس کړي، خوږې اوبې وې اعلی او پکې به یې دمه کوله. چې دا آیت نازل شو نو دا صحابي راغی ابو طلحه رضی الله عنه، وی دا الله رسوله الله قرآن شریف کې یو آیت نازل کړی دی چې هغې پورې به نیکي حاصله نه کړې تر څو چې کم شی م خوښ یې هغه خیرات نه کړي.
دا بیرحا ډیر خشته باغ دی او زما ډیر خوښ دی. دا الله رسوله دا زه د خدای نه په دې نیکي غواړم، دا مې تاله درکړه چې چاله دې خوښي ورېږه. وربکې یو مرله ځمکه د خدای کور له، وربکې یو نیمه مرله ځمکه د خدای کور له، یو بوټی به ورکړي جومات له، سوال نه پیدا کړي. جنت ګټم، دا داسې د لامده خوړ خیرات ته چې جنت ګټم، په اسانه جنت ګټي. په مال کې د خدای څه نه ورکې، په بدن کې د خدای حق نه منې، په بچو د دنیا تعلیم په هغې کې د خدای حق نه منې، ښځې ته دین و نه خو، کور کې دننه د دین نشته، بار دین نشته، خدای پسې خبرې، رسول پسې خبرې، علماو پسې خبرې، نیکانو پسې خبرې، هغې سره مرګرتیا نشته، صحبت ته ورسره نشته، او جنت ټیکهدار زیم. دا اسانې خبرې د رسول الله مبارک ورته څه فرمایي اور تو ماستا خبر اوریدا بخ بخ ذالک مال رابح ذالک مال رائح. دو روایت دی اوه دا خو ډېر فایده من مال دی، دا خو ډېره جاري صدقه ده، دا خو تعالی ډېره لویه فایده په آخرت کې درکوي. وی ستا خبره مې واورېده، خو داسې وکړه چې زما په لاس یې مه ویشه، ستا چې کوم نږدې رشته داران دي غریبانان په هغوی یې تقسیم کړه. وی خا دقسې به وکړم د الله رسوله. نو ابو طلحه رضی الله عنه فرمایي چې زما کوم نږدې صحابه کرامو، یو پکې حضرت حسان ابن ثابت و شاعر د نبی علیه السلام، او یو پکې حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه د نږدې د تربورانو په هغې کې هغه باغ تقسیم ورې کوله. حکم چې د زکات پر هغې صحابو چونو چې را نه دي کړي. نبی علیه السلام یو ځل یو سړی ولېږه، وی خلکو نه زکات راغونډ کړه. نو چې هغه صحابي لاړم، نو د یو صحابي وخانو، نو هغه ته وایي چې زه نبي علیه السلام را لېږلی یم او ستا په دې وخانو کې زکات راکړه. وی والا دا د موخان دي چې څه پکې کېږي د الله په مال کې یو څه. نو په هغې کې د یو کال بچی کېده، د یو کال بچی بنت مخاز ورته وایي، یو کلن اوښه بچی خو پوټینې شوي که نه، وی دا پکې کېږي. هغه صحابي ورته دا څه کوي؟ وی ستا په مال کې دقه یو کلن بچی زکات کېږي. وی دا څه شی دی؟ دا خو نه پی کوي نه بار وړي، دا غټه اوښه یو څه رسول الله مبارک ته را لېږلې زکات غونډول، دا یو کال بچی وړي، دا اوښه یو څه دا غټه. وی نه ماته نبي علیه السلام چې څه ویلي دی به کوم اوښه نه وړم. وی نه نو دا یو بچی دی لازم نه درکوم، دا اوښه به وړي. وی ښه ده په خپله یې بوځه. نو دا هغه اوښه راواغېسته او راغې مدینې منورې ته نبي علیه السلام. وی د الله رسوله ستا سړی راغلی و زکات غونډولو پسې، او وی زما د یو کال یو بچی یې رانه وړه چې دقه راکړه. وی مې چې دا خو نه پی کوي او نه بار وړي. نو دا غټه اوښه مې راوستې ده کېده د یو کال بچی، او د شپږو اوو کالو غټه مضبوطه اوښه مې راوستې ده د الله په لار کې قبوله کړه. وی کېږي خو در باندې هغه شی، خو که ته زیات ورکوې نو ثواب به دې زیات شي. دا صحابه زکات دا ستا د مال حق دی، حق دا به خامخا ورکې، لدی ښې که لدی بدی ورکې به، که نه ورکې الله دې خفه که، الله به نه خفه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت پر ورځ به درې کسان اول دوزخ کې غورځولی کېږي. دریو کسانو کې لومبی ظالم بادشاه دی چې بادشاه دی او په خپل رعیت ظلم کوي او زیاتې کوي، دا به غورځېږي. دویم هغه سړی چې هغه کبرجن دی، متکبر دی، کبر کوي، لویي کوي. او دریم هغه سړی چې د مال زکات نه ورکوي. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چې کم سړی، دا حدیث لا واوره، چې کم سړی د الله په مال کې زکات نه ورکوي منځم نه قبلېږي. نو زکات رونو چې په چا پره دي خامخا زکات ورکوي، مه پرېږدئ. او دا سوچ مه کوئ چې دا زما د مال به کم شي، نه، د الله او د الله د رسول وینا ده، مال به کمیږي نه زیاتېږي، بدل به په دنیا کې مې او په آخرت کې. نو مسائل د زکات پاتې شو و ختم شو، مسائل د زکات پاتې شو. نو انشاءالله دا باقی حصہ د زکات متعلق به څه خبرې پکې پاتې شوې، او زکات به په چا فرض دی او چاله به ورکو، او په نغدو کې څومره دی، په بوټو کې او په فصل کې. انشاءالله د زکات متعلق مسائل او بعضې خبرې دي، دا به راته آینده جمعه کې وویل. دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي. الله چې څوک غریبانان یې مالداران کې، چې څوک د زکات اهل نی، خدای د زکات د ورکولو جوګی کې،
الہ العالمین. او چې څوک د زکات ورکولو مالدارانی ته ولا توفیق د ورکولو ورکې، چې څوک ورکې الله ته ولا قبول کې. الله زمونږ مال زمونږ د پاره د دنیا او د آخرت د ګټې ذریعہ وګرځي، او زمونږ مال زمونږ د پاره وبال مګرځي، او ته زمونږ مال زمونږ د پاره د آخرت او د دنیا د خیر ذریعہ وګرځولې.